15 دقیقې. خدای خواږه مو یو په بل کړله کشات خلک. د ترنم دا ځانګې د 15 دقیقې په نوم د هغه کتاب په مخکتنه کې اورېدل کیږي چې خالد زدران په خپل هنري ګوتو پنځولی. دا د پوهانو په وینا چې د کاغذ پر مخ دغه ډول ژوند پیښې او یادیزې خوندي کول د جهادي ادبیاتو په بډاینه کې د پام وړ رول لري. د موضوع ته داسې ابعاد ورکول شوي وو چې خامخا به دا په دې تحلیل کې متاثره وو او دا موضوع مشرق ته منسوبه که او دا موضوع مغرب ته منسوبه که او په اصل کې دا خلک پوهېدل نه چې دا خلک د خپل تاریخ سره ظلم کوي، دا خلک د خپل ځان سره ظلم کوي او دغه نسل چې دته دا تاریخ ګټي د نسل سره ظلم دی او خیانت دی، د وطن سره خیانت دی. دغه موضوع ډېره ښه پکې واضحه شوې ده. خالد زدران په دې کتاب کې د خپل جهادي پیر لوړې ژورې په داسې ادبي تومنې راخستې چې له تلوسې ډکې دي او د ادبپالو په وینا چې دا د ژوندي تاریخ په برخه کې لوی شاهکار دی. لوستونکی له ځان سره اخلي او چې څوک یې پیل کړي دا تر 600 پاڼو وخت کتاب به د توقع خلاف په لنډ وخت کې ولولي. په دې کتاب کې داسې څه شته چې په فردي او هم په جمعي توګه موږ ته مهمې تجربې لري چې زده کړه ترې کولی شو. په دې کتاب کې پیښې په دومره هنري بڼه انځور شوي چې لوستونکی یې سر پورته کولو ته نه پرېږدي. دا تاریخ چې ثبت کړی چې دوستان ورته خاطرات وویل، دا خاطرې په داسې شکل باندې انعکاس کړي دي چې په دې خاطرو کې اشتباهات د حرکت ته نه دي منسوب کړي. دا ډېره مهمه نقطه ده. اشتباهات د ټول امارت ته نه دي منسوب کړي بلکې دا یې اشخاصو ته منسوب کړي دي. د کتاب لیکوال زیاتوي چې په کار ده د جهادي پیر یادښتونه د تاریخ حافظې ته وسپارو څو راتلونکي نسلونو ته نمونه پاتې شي. نو همدغه ښه فرصت دی، ښه وخت دی چې خپل هغه د جنګ په سره تبی باندې چې څه تېرېدل چې زموږ تاسو تر سترګو وړاندې وو هغه باید ولیکو، راتلونکو نسلونو ته یې د یو امانت په ډول باندې ورسوو. ځکه په سنګر کې ډېر مجاهدین زموږ تاسو سره تر څنګ ډېره قهرمانۍ یې کړي دي، شهیدان شوي دي، تکلیفونه، لوږې، تندې، ستړیاوې یې ګاللې دي. هغه ستړیاوې تکلیفونه باید راجمع کړو او راتلونکي نسلونو ته یې پرېږدو. 15 دقیقې کتاب د جلال بنسټ له لوري په 2000 ټوکو او 300 پاڼو په لرلو سره د روان کال د وري میاشتې په اوږدو کې د چاپ په ګاڼه سینګار شو.